قرباني په کومو کسانو باندې واجب ده او په کومو کسانو باندې واجب نه ده په دې باندې تاسو ځان په حقیقت نو که یو انسان سره په دې 15 شیزونو کې که یو شیز موجود دی کنه په دغه انسان باندې قرباني واجب ده دغه 15 شیزونه زو تاسو ته ذکر کوم او که یو انسان سره په دې 15 شیزونو کې یو شیز موجود نه دی کنه بیا په دغه انسان باندې قرباني واجب نه ده اوس دغه 15 شیزونه کم دي دغه باندې تاسو ځان په حقیقت نو یاد اوساتئ زموږ عزتمندو که یو انسان سره د اختر په ورځ باندې یا د اختر په دویمه ورځ باندې یا د اختر په دریمه ورځ باندې دا 15 شیزونه چې کوم نصاب دي دغه د سره راغلل یا د اختر ورځ نه مخکې د سره دغه 15 شیزونه موجود دي ذکر کوم درته قرباني په واجب ده او کنه د اختر نه مخکې د یو انسان سره د 15 شیزونو کې یو شیزم نشته دی د اختر په دویمه ورځ مو سره نشته دی د اختر په دریمه ورځ مو سره نشته بس بیا په د قرباني واجب نه ده اوس دا 15 شیزونه کم دي دغه تاسو غوکې دی نو د کې اول نمبر چې ده کنه 9.5 تولې سونه ده 9.5 تولې سونه چې چا سره موجود وي کنه که باقي وسره 1 روپۍ نشته دی یا لک شان سامان تجارت وسره نشته دی خو چې 9.5 تولې سونه د سره موجود شو کنه بس په د باندې قرباني واجب ده او که یو انسان سره سونه د 9.5 تولو نه کم ده کنه باقي وسره پیسې میسي نشته دی بیا په د باندې قرباني واجب نه ده دا یو نصاب شو دویم نمبر چاندي سپینزر چې وته مونږ وایو که سپینزر د یو انسان سره 2.50 تولې موجود دي کنه په د باندې قرباني واجب ده او کو 2.50 تولې چاندي سپینزر د سره نشته دی بیا په قرباني واجب نه ده خو 2.50 تولې چاندي چې دا کنه دا اله په قرباني واجبېږي چې د سره نور نه سره زرشته نو سره پیسې شته نو سره سامان تجارت شته دی هیڅ مو سره نشته دی صرف 2.50 تولې چاندي وسره موجود ده قرباني پېشته ده کده دینه کما چاندي وسره موجود ده بالفرض 50 تولې چاندیم د سره موجود ده کنه او باقي پیسې نشته ده سونم نشته ده د خرصولو شیزونم نشته ده او د کشان دي زیاتی شیزونه مو سره نشته ده چې کوم ضرورت نه زیاتی شیزونه دي قرباني به بیا نشته ده ټیک شو دوه خبرې شوې دریم نمبر نقد پیسې چې د سره دومره راشي کنه چې په دې باندې دی 2.50 تولې چاندي اغشته شي دومره نقد پیسې چې په هغه باندې دی 2.50 تولې سپینزر اغشته شي په د قرباني واجب ده او که دومره پیسې د سره نه وي چې په هغه باندې 2.50 تولې چاندي اغشته شي کنه قرباني پینشته دي اوس 2.50 تولې چاندي چې د کنه سپینزر 2.50 د دې قیمت څه دی نقد پیسې سونه دي د دې نو نقد پیسې د نن تاریخ مطابق چې نن اتلسم تاریخ ته د نن تاریخ مطابق چاندي یو توله چې ده کنه هغه تقریبا 7900 روپۍ ده نو 7900 روپو ته چې تاسو په 52 تولې چاندي کې ضرب ورکړئ کنه د دې نه تقریبا سلپاسا 4,14,750 روپۍ راځي نو که یو انسان سره 4,14,750 روپۍ موجود دي قرباني په واجب ده په پښتو کې به هم دا ویم دا قیمت 4,14,000 او 9.5 روپۍ کدا د یو انسان سره نقد موجود دي کنه د اختر په اول ورځ د اختر په دویمه ورځ یا په دریمه ورځ یا د اختر نه مخکې ورځو کې نن سبا وسره دا موجود دي بس قرباني په واجب ده او کنه د دې نه کم پیسې وسره موجود شي بالفرض 4 لک روپۍ دي باقي وسره هیڅ هم نشته دی بیا په قرباني واجب نه ده او که کول غواړي کول شي ثواب په وته ملو شي ټیک شو دریم نصاب شو دا څلورم نمبر نصاب سامان تجارت د دکان دی یا په کور کې څه شیزونه خرڅي اخلي یا نور داسې څه دی اخلي او هغه خرڅي دغه سامان تجارت قیمت کدي معلوم کی کنه دغه 4,14,750 روپو ترسي قرباني په واجب ده کدونه قیمت نوی د دې خرصول والا شیزونه چې کوم د سره موجود دي د دې قیمت 4,14,750 روپو ته نه رسی قرباني په بیان ده واجبه سلور سیزونه شول پنځم نمبر سیزم چې کوم ضرورت نه زیاتی شیزونه دي هغه شیزونه چې دې بالکل استعمالي نه په کال کې میوزل دي دغه شیزونه نشي استعمالولې لکه عموما په دې کې کم شیزونه راځي چې کم واده کړي وي کنه هغه چې کم سامان وي دام که تاسو خیالو کوي دا کالو سر نه استعمالېږي دام د ضرورت نه زیاتی شیزونو کې ګورې راځي ټیک شو نو هغه شیزونه چې د په استعمال کې نه وي د دې ټول قیمت کدي معلوم کی کنه او دغه قیمت 4,14,750 روپو ترسي قرباني په واجب ده او که دغه ته نه رسي قرباني په واجب بیا نه ده
نو دا 15 واړه نصابونه تاسو ته ما په تفصیل سره بیان کړل. اوس که بالفرض د سره دغه چې کوم 15 نصابونه دي دا خو یو وسره ځان لنشته دی، او که بالفرض دغه شانتي نقد پیسې وسره سناسه موجود دي او ضرورت نه زیاتی شیزونه وسره سناسه موجود دي، سناسه چاندي وسره موجود ده او سناسه سامان تجارت وسره بالفرض موجود دي، نو آیا په دې بیا قرباني شته کنه؟ نو بیا بالکل که د دې ټول ریټ تاسو معلوم کړئ او وخت کا قیمت 4,14,750 روپو ته ورسیږي، قرباني در باندې واجب ده بالفرض. د سره 2 لک روپے نقد موجود دي، د 1 لک روپو سره سامان تجارت موجود دي 3 لک روپے شوي، او دا کشان دی 1.5 لک روپو د پکور کې داسې سامان چې کالو سره استعماليږي نه، ضرورت نه زیاتی شیزونه دي، نو 1.5 لک چې دا شوي نو دا سو شوي 4.5 لک روپے شوي ټوټل، قرباني په واجب ده. او کو دا ټول په ټول شیزونه چې کمی نقد پیسې د سره موجود دي، دا کشان دی ضرورت نه زیاتی شیزونو قیمت دی معلوم کی او چاندی قیمت معلوم کی، دا ټول په ټول چې معلوم کی او دا کی قیمت کدی جمع کی ټول اغا 4,14,750 روپو ته نه رسی، د دې نه کم قیمت راځي بیا په دا قربانی په بیان نشته دی. ټیک شو. اوس باقی د سونه خبره ده، که 1 توله سونه وسره موجود دي، 2 تولې سونه وسره موجود دي، 3 تولې او د سره سناسه پیسې را لې، آیا قرباني پېشته او کنيشته دی؟ د کې ډیر زیات تفصیل دی. امام صاحب د قول مطابق خو بس قرباني په بیا لازمه ده، ځکه چې 1 توله سونه شو وسره 0 روپے مراله، دا اتوماتیک 5 لک نه خبره وړي دا قرباني پر اعلی. خو صاحبین وای نه ذنب الاجزاء ته ترجیح ورکول شي. ذنب الاجزاء څه شي دي ان شاء الله راتلونکي ویډیو کې به بیا تاسو په تفصیل سره ان شاء الله پوښتم، خو په دې به ان شاء الله امید ده چې تاسو پیښوي که بیا به کې تاسو ته په دې کې څه خبرې ست تاسو کمنټ کې رابطه کولی شئ. زه ان شاء الله کوشش وکم چې تاسو ته جواب درکم، تاسو به فکم، خو امید ده چې ان شاء الله په دې به تاسو پیښوي. کوشش وکړئ چې خپل په تاسو ځان په حق او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو تاسو ډیر شیر کړئ چې هر مسلمان نو قربانې د نصاب د ځان خبر کې او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مخ شاله باد ساته دعاګانې کوي، دعاګانې وکاو. الله پامان.